یو ورځ ډېر زیات ناوخته شوی و او د کارخانې نه چوټي ډېره زیاته لیټ میلو شوې وه. الینا د نیمې شپې د کارخانې نه کور طرف ته روانه شوه. نیمه شپه وه، یو ځان لا سنسانه سړک و چې په دغه سړک یو 3 لوفران هلکان ولاړ وو. چې کله هلکانو وکتل چې دا جینۍ په سړک باندې یوازې روانه ده، نو دا 3 واړه لوفران هلکان د جینۍ پسې شاته شاته را روان شول. الینا چې کله پیش شوه چې دا لوفران هلکان ما پسې را روان دي، نو هغې منډه شروع کړله. بیا د لوفرانو هلکانو هم الینا پسې شاته منډې وروهل شروع کړل. بیا الینا د یو غټ بوټي شاته پټه شوله، خو دې ته پته نه وه چې په دې بوټي کې بره یو پیری ناست و او دې پیري الینا ته نیغ نیغ کتل. الینا د یو غریب خاندان جینۍ وه چې دا 15 وروڼه خویندې وو، او دا یو رکوټي شان د کرۍ په کور کې خپلې مور سره اوسېدله. د دې پلار په ماشوموالي باندې وفات شوی و. په دې وجه الینا د کور د ګټې وټې دپاره په یو کارخانه کې کار شروع کړی و چې دغه کارخانه د دې کور نه ډېره زیاته لرې وه. خو د غریبۍ په وجه باندې به الینا د خپل کور نه دغه کارخانې ته پیدل تله او راتله، او د کارخانې په تنخوا باندې به یې خپل کور ساتلو. الینا به هر وخت ډېره زیاته خفه او په سوچونو کې اوسېدله، او سوچونه به یې کول چې زمونږ خو څوک اسره هم نشته، دا به څه کیږي. دې ټول د کرۍ په یو کور کې اوسېدل چې د دې کور مالک یو ډېر زیات بد اخلاقه انسان و. د دې کور مالک مکان به هر وخت د دې کوڅې ته راتلو، د دې کوڅې کې به ولاړو، او د کرایې په بانه باندې به یې الینا ته په غلط نظر باندې کتل، او ده به د الینا مور ته ویلې چې الینا ما ته په نکاح کا، د دې په بدل کې به زه تاسو ته د کور کرایه معاف کم. خو د الینا مور به ورسره دا خبره نه منله، ځکه چې دا سړی ډېر زیات د پوخ عمر و او الینا د 14 کالو وړه ماشومه وه. الینا چې به کله هم د کارخانې نه واپس کور ته راتلله، نو په لاره کې به ورته لوفران هلکان ولاړو او هغې به ورته نیغ نیغ کتل، خو الینا به لاندې کتل او زر زر به خپل کور طرف ته راتلله. یو ورځ په کارخانه کې ډېر زیات کار راغلی و چې په دې وجه د کارخانې چوټي ډېره زیاته لیټ شوې وه. د شپې 2 بجې وې، سړک ډېر زیات سنسانه و، څوک هم په سړک باندې نه و. الینا خپل کور طرف ته را روانه وه، خو په زړه کې ډېره زیاته یریدلې وه. په لاره کې هغه 3 لوفران هلکان الینا ته په انتظار باندې ولاړو. کله چې هلکانو وکتل چې الینا راورسېدله، نو د خوشحالۍ نه په خندا شول او بیا الینا پسې شاته شاته را روان شول. الینا چې کله په دې هلکانو پیش شوه چې دا ما پسې شاته شاته را روان دي، نو الینا قدم تیز که، بیا هلکانو هم قدم تیز که. بیا الینا منډه وهل شروع کړل، هلکانو هم ورپسې شاته نه منډه وهل شروع کړل. بیا الینا مخکې لاړله او هلته یو غټه شان ونه وه، د هغې شاته پټه شوله. خو دې ته پته نه وه چې په دې بوټي کې بره یو پیری ناست دی او دې طرف ته ګوري. بیا چې الینا وکتل، نو یو ځوان شان هلک راغی او د لوفرانو هلکانو پسې ورپسې شو، او دا لوفران هلکان ترې وتښتېدل. الینا غوږونو ته ډېر عجیبه شان اوازونه راتلل او الینا ډېره زیاته یریدلې وه. بیا چې الینا غیر چاپېره وکتل، هغه هلکان نه وتلي وو، نو ورو ورو دغه بوټي طرف نه را بهر شوه او واپس په سړک باندې خپل کور طرف ته را روانه شوله. بیا یې چې وکتل، نو یو خشته شان ځوان مخامخ ولاړ و چې هغه سپین بخنې کپړې اچولې وې او ډېر په مینه باندې الینا طرف ته کتل. الینا چې کله ده ته وکتل، نو هغه ډېره زیاته ویرېدله او سوچ یې کو چې هغه 3 لوفرانو هلکانو نه خو خلاصه شوم، خو دا اوس بل لوفر مخې لا راغی. بیا دا ځوان هلک د الینا طرف ته راغی. الینا ته یې وویې چې یریږه مه، او هغه 3 لوفران هلکان ته نه ما وشړل. الینا چې دا واورېدل ډېره زیاته حیرانه شوله. بیا ورته دې ځوان ووی چې یریږه ما نه مه، او راځه زه تا سره ځم کوره پورې، زه تا کوره پورې رسوم. بیا الینا مخکې روانه وه او دا ځوان هلک ورپسې شاته شاته را روان و او دا یې کوره پورې ورسوله. الینا ډېره زیاته خوشحاله شوله او د دې ځوان شکریه یې ادا کړله. او بیا چې کله کور ته راغله، نو خپلې مور ته یې دا ټوله کیسه بیان کړه. مور چې کله دا ټوله کیسه واورېدله، نو الینا ته یې وویل چې د سبا نه به ته د سړک په لاره باندې کور ته نه راځې، ته به په هغه 2مه لاره باندې چې کومه ځنګل باندې لار ده، په هغې باندې به کور ته راځې. بیا الینا خپلې مور ته وویلې چې صحیح ده، سبا نه به زه د ځنګل په لاره باندې راځم. په سبا چې کله د الینا د کارخانې نه چوټي شوله، نو د ځنګل په لاره باندې کور ته را روانه شوله.
خو دا ځنګل ډیر زیات ویرانه او ډیر زیات خطرناک و او الینا ډیره زیاته یریدلې وه. په دې ځنګل کې په ځمکه باندې د ونو ډیرې زیاتې پاڼې پرتې وې او الینا ته داسې لګېدله چې په دې پاڼو کې د کش آواز راځي او د الینا پسې شاته څوک را روان دی. الینا غیر چاپیره وکتل خو شاته هیڅوک هم ورته په نظر رانغلل. بیا الینا نورم ویریدله او قدم یې نورم تیز کو، خو یو ځل بیا د دې غوږونو ته د قدمونو آواز رالو. بیا چې کله الینا شاته وکتل نو یو ځوان د بوټي د شانه راښکاره شو او دې پسې شاته را روان شو. دا هغه ځوانو کم ځوان چې تېره شپه د دې مدد کړی و او هغه د لوفرانو نه یې خلاصه کړې وه. الینا چې ده ته وکتل نو حیرانه شوله او ویلې چې ته دلته څه کوې. دې ځوان چې د ده نوم تیمور و الینا ته یې وویلې چې زه تا ته ګورم ته ډېره زیاته یریدونکې جینۍ یې او ته ډېره زیاته یریږې او که ته وې نو چې زه تا کوره پورې ورسوم. د جینۍ ورته په جواب کې ووی چې او زه ډېره زیاته یریږم، د سړک په لاره باندې زه ځکه نشم تللی چې هلته راته لوفران ولاړ وي او په دې لاره باندې ځنګل دی، په دې وجه دلته یریږم، نو ته داسې چلو که چې ما لږه کوره پورې ورسوه. دې ځوان ورته ووی چې زما نه یریږم او زه ستا مدد کوم او راځه چې کوره پورې دې ورسوم. بیا دا ځوان الینا سره کوره پورې لاړو او هغه یې کوره پورې ورسوله او بیا به هر ورځ الینا د چوټۍ په ټیم کې د دې ځنګل په لاره باندې راتله. دا ځوان به ورته ولاړو او دا الینا به یې کوره پورې رسوله. الینا د دې ځوان نه ډېره زیاته خوشحاله وه او رو رو یې دې ځوان سره په زړه کې مینه شروع شوله. بیا یو ورځ د الینا دې ځوان نه تپوس وکړو چې ستا نوم څه دی؟ دې ځوان ورته وویل چې زما نوم تیمور دی. بیا تې الینا تپوس وکړو چې ته کوم ځای کې اوسېږې؟ نو دې ځوان ورته وویل چې زه د دې ځنګل شاته اوسېږم. الینا باندې به دا ځوان ډېر زیات ښه لګېده او د ځوان طرف ته به یې ډېر زیات کتل او په زړه کې یې د ځوان سره مینه پیدا شوې وه. او چې کله به هم چوټۍ ټیم کې الینا د ځنګل نه راتېرېدله نو د دې ځوان انتظار به یې کو او د دې ځوان په تمه باندې به وه. او چې کله به دا ځوان راغی نو الینا به ورسره کور ته را روانه شوله او الینا رو د ځوان سره عادت شوې وه او دې ته به هر وخت هغه شپه را یادېدله په کومه شپه چې دې ځوان د دې الینا مدد کړی و او هغه د لوپرانو هلکانو نه یې بچ کړی وه. الینا به هر وخت د دې ځوان باره کې سوچونه کول، که دا به کار راتله او که کارخانه کې به یې کار کو، چې کوم ځای کې به هم وه نو دې ته به هر وخت په سوچونو کې دغه ځوان را یادېده او ځان سره به نری مسکی کېده او ډېره زیاته خوشحاله اوسېده به. یو ورځ په کارخانه کې الینا کار کو چې د الینا ملګرې الینا نه تپوس وکړو چې ته هر وخت ډېره زیاته خوشحاله یې او ځان سره مسکی کېږې، دا څه وجه ده؟ الینا ورته ویلې چې نه داسې خاص اسم نشته. بیا چې کله دې ملګرې مجبوره کړه نو الینا ورته وویلې چې دغه رنګ په لاره کې یو ځوان ماته ملو شوی دی او هغه ځوان سره زما محبت شوی دی. خو الینا ته پته نه وه چې په را روان وخت کې دې سره څه کېدو واله دي، ځکه چې دغه ځوان یو انسان نه و، دغه پیری و. یو ورځ الینا خپل کور کې مور سره ناسته وه، خبرې کولې چې په خبرو کې ورته مور وویلې چې زه ستا دپاره ډېرې زیاتې دواګانې کوم چې الله تعالی ستا دپاره خشته شان رشته راولي، ځکه چې ستا د واده ټیم کېدو والا دی او ته بس تې پیغله شوې. الینا چې دا واورېدل نو ځان سره مسکی شوله او مور ته یې وویلې چې مورې تا ته پته نشته خو زما په زندګۍ کې یو ډېر خشته ځوان راتلو والا دی. او بیا الینا وشرمېدله او پاسېدله روانه شوله. بیا چې کله په سبا باندې د کارخانې نه چوټي وشوله او الینا دغه ځنګل په لار باندې کور ته را روانه شوله نو چې کله دغه ځوان مخې له راغی نو الینا تې تپوس وکړو چې ته ماته د خپل ځان باره کې صفا ووایه که نه، ته کوم ځای کې اوسېږې او ستاسو خاندان څه دی؟ او بیا ورته وویلې چې ته نن ما سره لاړ شه، زه ستا خپل مور سره ملاول غواړم. چې کله تیمور دا واورېدل نو ورته وویلې چې نه زه تا سره اوس نشم تللی، زه ستا مور سره نشم ملاوېدی، ځکه چې دا تیمور په اصل کې یو انسان نه و، دا یو پیری و چې د دې پیری الینا سره په زړه کې مینه پیدا شوې وه. الینا دې تیمور نه خفه شوله او کور ته تې لاړله او په سبا باندې چې کله دا د کارخانې نه واپس د ځنګل په لاره راتلله نو په لاره کې تیمور نو ولاړ. دې ډېر زیات انتظار وکړو، ډېر زیات یې اخوا دېخوا وکتل چې تیمور به ملو شي خو ملو نه شو. الینا ډېره زیاته خفه وه خو په دې یوازې ځنګل کې ډېره زیاته یریدله
او بیا یې چې کله قدم تیز کو او تیزه د کور طرف ته روانه شوله نو د شاته نه د دې غوږونو ته یو آواز رالو، الینا ودرېږه زه ستا په انتظار یم. الینا چې غیر چاپیره وکتل نو څوک هم ورته په نظر رانلو. بیا الینا نورم ویریدله او قدم یې تیز کو او تیزه کور طرف ته روانه شوله. په دویم ځل د دې غوږونو ته بیا آواز رالو، الینا ودرېږه کنه زه ستا په انتظار یم. بیا چې کله الینا شاته وکتل نو اچانک دغه ځوان هلک دې سره جوخ ولاړو. الینا ډېره زیاته ویریدله او بیا ورته وویلې چې ته اوسه پورې چېرته وې او ته څنګه دلته اچانک را پیدا شوې. اول خو ستا اوازونه راتلل خو ته خو دلته نه وې، خو بیا اچانک دلته را پیدا څنګه شوې. الینا نن د دې تیمور نه ډېره زیاته یریدلې وه. بیا چې کله دې تیمور ته وکتل نو د دې تیمور خپې د انسانانو په شان نه وې، دا د پیریانو په شان وې او د ده سترګې هم ډېرې زیاتې خطرناکې لګېدلې او الینا چې ده ته کتل ډېره زیاته به ترې یریدله. بیا تیمور الینا ته وویلې چې نن زه تا ته د خپل ځان باره کې یو حقیقت خبره ښکاره کوم او هغه حقیقت دا دی چې زه انسان نه یم، زه یو پیری یم او زما په زړه کې ستا دپاره ډېر زیات محبت دی او زما تا سره مینه شوې ده. تیمور ورته وویلې چې اوسه پورې مې تا نه دا خبره ځکه پټه کړې وه چې زما زړه کې دا یاره وه ما وې هسې نه تا ته د دې باره کې پته ولګي او ته بیا په دې لاره نه راځې او ما سره نه میلاویږي. خو نن تا ته دا خبره ټوله حقیقت کوم ځکه چې بیګا ته زما نه خفه شوې وې. او بیا ورته وویلې چې زه تا ته اوس خپل حقیقي شکل ښیم. بیا اچانک د تیمور شکل بدل شو او یو غټ پیری ته جوړ شو. بیا یې خپل حقیقي شکل کې الینا ته ځان اوخو او واپس یې ځان نه انسان جوړ کو. بیا یې الینا ته وویلې چې زه تا سره نکاح کول غواړم. د الینا هم د ځوان سره په زړه کې ډېر زیات محبت و مخکې، چې کله ورته پته ولګېده چې دا پیری دی نو بیا یې تیاره پیدا شوله. بیا یې دې ځوان ته وویلې چې ته پیری یې نو ته هره شپه ولې ما ته ودرېږې او هره شپه ولې زما مدد کې او هغه شپه دې د لوفرانو نه ولې زه بچ کړم. دې ځوان ورته وویلې چې زه تا سره محبت کوم، ته یو پاکه او یو نیک زړه والا جینۍ یې او ته زما زړه ته ډېره زیاته نږدې یې. بیا الینا ځان سره سوچ وکړو که چېرته زه دې پیري سره نکاح وتړم نو کور کې زما بوډۍ مور ده او واړه رونه خویندې مې دي. هغې کو دې پیري ته وکتل نو هغې خو به د ده نه یریږي. بیا الینا دې پیري ته وویلې که ته ما سره واقعي محبت کې نو ته به زما مخې لا نن نه پس نه راځې. دغه پیري ورته وویلې چې صحیح ده، زه واقعي تا سره محبت کوم او ټیک ته زه به ستا مخې لا نه راځم. بیا الینا کور ته راغله خو هر وخت به یې د دغه پیري باره کې سوچونه کول او ده پسې به ډېره زیاته خفه وه. په سبا باندې چې کله د کارخانې چوټي شوله نو دغه چینې د دغه ځنګل په لاره باندې چې په کم به تیمور دې ته انتظار کو په دغه لار باندې رانغله او د سړک په لاره باندې کور ته را روانه شوله. چې وی کتل په لاره کې دغه لوفران الکان ولاړو چې دغه الکانو د ډېرو ورځو نه د الینا انتظار کو. چې کله دغه الکانو وکتل چې ډېر وخت پس الینا دغه الکانو ته په لاس باندې راغله نو دغه لوفرانو الکانو الینا پسې رامنډه کړلې او الینا ګیرولو کوشش یې وکړو. الینا چې کله وکتل چې دا د لوفران الکان اوس ما پسې را روان دي او اوس زما د عزت خطره ده نو هغه ځنګل طرف ته یې منډه شروع کړله چې کوم ځنګل کې به تیمور دې ته په انتظار باندې ناستو. دغه لوفران الکان هم دې پسې شاته رامنډې وهلې. الینا دغه ځنګل طرف ته مخه وکړله ځکه چې الینا ته پته وه چې په ځنګل کې زما داسې څوک شته چې هغه به ما د لوفرانو الکانو نه بچ کړي. دغه ځنګل کې غیر چاپیره ډېره زیاته تیاره وه. الینا منډې وهلې او بیا هغه غټ بوټي طرف ته لاړله چې کومې کې به تیمور کېناستو. الینا دغه بوټي پناه کېناستله چې اچانک د دغه لوفرانو الکانو د چغو اوازونه شروع شول. الینا پې شوله چې تیمور زما مدد دپاره را رسېدلی دی چې دا یو پیری دی او پیری ډېر زیات طاقتور مخلوق وي او دا درې واړه الکان د پیری مقابله نشي کولی او د پیری په زړه کې زما دپاره ډېر زیاته مینه ده. په دې وجه به پیری دغه الکانو ته اوس ښه ډېر سبق ورکي او ښه ډېر به یې وغربوي. بیا لږ ساعت پس چې الینا ته پته ولګېده چې دغه لوپران الکان اوس اخوا شول نو الینا رو بهر طرف ته راووتله او په دې انتظار وه چې دا تیمور پیری به اوس روزي ما سره به خبرې وکړي خو دغه پیری ځان پټ کړی ورته نه راووتو. بیا الینا چغې شروع کړلې چې ای تیمور بس ته روزه که نه ما سره خبرې وکړه که نه. اچانک ته دې پیری آواز رالو. پیری ورته وویلې چې ګوره ما ته پته ده ستا ما سره محبت شوی دی او زه ستا زړه ته ښه ډېر نږدې یم او ته وګوره ما سره خبرې کول غواړې
دې جینۍ ورته وویلې چې او زما ستا سره محبت شوی دی بس دی که نه رو زما ته ما سره خبرې وکړه. دغه پیري ورته وویلې چې نه بس دی زه نور ستا زندګۍ ته به نه راځم تر هغې پورې چې تر څو تا ما سره د نکاح کولو اراده نه وي کړې. الینا ورته جواب کې وویلې چې او زما ستا سره ډېر زیات محبت دی خو زه تا سره نکاح نشم کولی. که زه چېرته تا سره نکاح وکړم نو زما د مور او زما د وروڼو به څه کېږي هغې کور کې یوازې دي. بیا چې کله الینا کور ته راورسېدله چې ویې کتل ډېره زیاته حیرانه شوله. د الینا مور لاندې په ځمکه باندې ناسته وه او بېهوشه وه او واړه وروڼه خویندې ناست او مور ته یې جړل. الینا زر زر خپله مور روچته کړله او اسپتال ته یې د علاج دپاره بوتلله. اسپتال کې ورته ډاکټر یې وویلې چې ستا مور ته کینسر لګېدلی دی او د دې علاج باندې به 50 لکه روپۍ راځي او که چېرته تا د دې علاج ونه کړو زر تر زره نو ستا د مور زندګۍ ته خطره ده. الینا ډېره زیاته خفه شوه ځکه چې دې سره 50 لکه روپۍ خو نه وې دا خو غریب خلک وو. الینا خپله مور واپس کور ته راوستله او په سبا باندې چې کله کارخانې ته لاړله نو د کارخانې مالک ته یې وویلې چې ما له 50 لکه روپۍ قرض راکړه زما مور ته کینسر لګېدلی دی چې زه وله علاج وکړم. د کارخانې مالک ورته وی چې ستا دماغ خراب دی زما ټوله کارخانه د 50 لکو روپو نه ده نو زه تاله څنګه 50 لکه روپۍ درکړم. الینا ډېره زیاته خفه شوه او واپس د ځنګل په لاره باندې کور ته را روانه شوله. چې وی کتل په ځنګل کې ورته تیمور پیرې په لاره کې ولاړو. تیمور زر زر دی الینا طرف ته رالو او الینا ته یې وویلې چې ما ته پته ده چې ته ولې خفه یې. ما ته پته ده چې ستا مور بیماره ده او تا سره پیسې نشته د هغې علاج کولو دپاره خو ما د مخکې نه ستا دپاره بندوبست کړی دی د پیسو. بیا یې الینا له د پیسو یو تیلی ورکړله او ورته ویې چې لاړ شه په دې باندې د خپلې مور علاج وکړه. الینا ډېره زیاته خوشحاله شوله پیسې یې واغېشتلې کور ته راغله. مور یې اسپتال ته بوتلله مور له یې علاج وکړو او یو څو میاشتې پس مور له یې الله تعالی خشته صحت ورکړو. او بیا چې کله د الینا مور ټیک شوله نو الینا د ځنګل طرف ته راغله چې د تیمور شکریه ادا کړي. الینا بیا ځنګل ته راغله. تیمور ته یې وویلې چې تا همیشه دپاره زما زړه ګټلی دی او تا په هر ځای کې زما ډېر زیات مدد کړی دی او زما په زړه کې ستا دپاره ډېر زیات محبت او ډېر زیاته مینه ده او ټیک ته زه نن تا سره په نکاح کولو باندې رضا کېږم خو زما یو رکوټې شان شرط دی هغه به منې. بیا یې تیمور ته وویلې چې زه تا سره نکاح په دې شرط باندې کومه چې ته به همیشه دپاره د انسان په شکل ما سره زموږ په کور کې اوسېږي او ته به کله هم زما مور او زما وروڼو ته خپل حقیقي شکل نه ښکاره کې ځکه چې هغې د پیریانو نه ډېر زیات یریږي. تیمور چې دا واورېدل ډېر زیات خوشحاله شولو او ورته یې وویلې چې ما ته ستا شرط منظور دی او بیا دواړو یو بل سره نکاح وتړله. او تیمور بیا الینا سره کور ته رالو او مور ته یې وویلې چې دا هغه انسان دی چې د زما ډېر زیات مدد کړی دی او ستا علاج دپاره 50 لکه روپۍ هم د ماله راکړی وې او خپلې مور ته یې ویلې چې دا هلک ما سره ډېره زیاته مینه کوي او ما دې هلک سره نکاح وتړله. مور یې ورته جواب کې وویلې چې دا خو ډېر ښه انسان دی تا ښه کار وکړو چې دې سره د نکاح وتړله. بیا تیمور الینا ته وویلې چې ته به نن نه پس کارخانې ته کار دپاره نه ځې ستا چې کلم پیسې پکاري بس ما ته وایه زه به دله ښه ډېرې پیسې روړم نن نه پس به دله ګټه وټه زه کومه د کور ټوله خرچه به زه چلومه بس ته به کور کې خپلې مور او وروڼو سره ناسته یې بیا دې ټولو په خندا خوشحالۍ باندې ژوند تېروو. او د الینا وروڼو یا الینا ته چې به کله د پیسو ضرورت و نو د پیري به وله ښه ډېرې پیسې روړلې او ورکولې به یې او خشته په خندا خوشحالۍ باندې د دې ټولو ژوند تېرېدو. که ستاسو دا کهاني خوښه شوې وي نو زما چینل سبسکرایب کې ویډیو لایک کې او یو ښایسته غوندې کمنټ خامخا وکړئ.